درنو ملګرو، برتانیا ته د راتلو په درشل کې موږ چې هوایي ډګر کې وو، عجیبو غریبو خلکو سره مخ شو. خو دوه خلک زما نه هیریږي چې یوه ډیره دردونکې خاطره وه او بله راته خوشحالونکې وه. خوشحالونکې په دې وه چې یوه ښځه چې له خپل میړه سره بهر ته را روانه وه ډیره زیاته خوشحاله وه. یعنې ځینې خلک وایي چې فلانی دومره خوشحال دی چې له مخ یې داسې خوشحالي بادیږي. نو همغه ښځه هم باور وکړي ما ته همداسې ښکارېده. خو همدې هوایي ډګر کې یو داسې کس سره مخ شومه چې په ولچر کې ناست و، په ځان نه پوهېده، له خولې نه یې ځګونه راوتل او خپلې ښځې یې یوې بلې خوا ځغلاوه. ما چې معلومات وکړه ویل چې دغه باندې میرګیان راغلي او ښځه یې غواړي چې که کوم ډاکټر پیدا کړي دارو درمل ورکړي. دغه سړي دغه حالت چې ما ولیده په ما یې ډېر بد تاثیر وکړ، ژړا راغله. په همدې وخت کې زموږ یو ملګری راغی، ما ته ویلې څه خبره ده؟ نو ما دغه د سړي مشکل ورسره شریکولی نه شم، همداسې مې وژړل. دغه خاطره اوس هم ما کله کله ځوروي. خو بیا خوشحال په دې سم چې ممکن هغه سړی به په دې ځورېده چې ښه زه بهر لاړ سمه، څنګه حالت سره به مخ یم، روغتیایي وضعیت مې ښه نه دی. خو دلته په غرب کې څوک چې دغسې مشکل لري، حکومت یې ځانګړی ملاتړ کوي او ان هغو خلکو ته هم پیسې ورکوي، که ښځه وي یا یې بل اولاد وي، چې د ده ساتنه او پالنه کوي.